د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د ژوندون تلویزیون خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د روان لمریز کال د غبرګول یا جوزا لسمه او د 2022 کال د می 11 نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. بهر کې د سیاسونو ناستې او د شنونکو اندېښنې. شنونکي وایي د امریکایي استازو لیدنې د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره ښې نه دي. مقاومت جبهې غړو ته مرګ ژوبله اوښتې. بدخشان کې د مقاومت جبهې 4 غړي وژل شوي دي. د کارونو اسانتیاو لپاره یو شمېر وزارتونو په خپل منځ کې تړونونه لاسلیک کړل. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې برازیل کې د سختو بارانونو له امله د مړو شویو شمېر 91 تنو ته ورسېد. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتک یم. په بهر کې د سیاسونو ناستې د هیواد لپاره ښې پایلې نه لري. شنونکي وایي د امریکا استازو لیدنې د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره ښې نه دي. د شنونکو په خبره هغه سیاسون چې اوس مهال په بهر کې دي ډیری برخه یې په تیر دولت کې ناکامه ماموریت درلود. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ له یو شمېر کسان سره لیدلي چې په ترکیه هیواد کې میشت دي. د توماس ټویسټ په خبره هغه له مدني فعالینو، ژورنالیستانو او یو شمېر مخکني سیاسیونو سره لیدلي دي. ویسټ همداراز ویل افغان مخکني سیاسیون خشونت د افغانانو لپاره شلار نه بولي. د دې اونۍ په پای کې مې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو سره ولیدل او له دوی مې واورېدل چې د افغان لپاره خشونت ښه لار نه ده. هغوی په دې اړه خواشیني وښودله چې په افغانستان کې د ښه والي لپاره هڅې نه کیږي. یو شمېر شنونکي اندېښنه ښیي که له مقاومت ملي جبهې سره د امریکا په شمول د یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ یو ځای سي شاید د افغانستان لپاره د یو بلې جګړې څراغ روښانه کړي. یو دا که چیرته ټامویس په دې نظر وي یا په دې مفکوره وي چې له هغوی سره هغه موارد چې د اسلامي امارت ترمنځ او د دې جبهې ترمنځ دي په هغه مواردو باندې خبرې کړي او دغه موارد یو لاره د حل ورته پیدا کړي نو دا یو نیک اقدام ده. او که چیرته دوی په دې مفکورې چې د ملي مقاومت کومه جګړه چې په افغانستان کې د اسلامي امارت مقابل کې روانه ده یا د هغې لپاره د حمایت لپاره هغه سره یعنی د کومکو هغه ورسره کړی واده ورسره کړي، زما فکر دا د افغانستان لپاره یو بل ګواښ ده او د افغانستان د راتلونکي لپاره افغانستان د خلکو لپاره دا ډېر غټه ستونزه ده او غټ مشکل ده. خو بل لور شنونکي بیا زیاتوي چې د هغه سیاسونو سره د نور د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې نه کوي چې په تیر دولت کې ماموریت کمزوري و. د دوی په خبره د ملي مقاومت عالي شورا غواړي بیا په افغانستان کې جګړه وکړي. تاسو ته معلومه خبره ده چې هغه سیاسون چې د امریکا استازی په ترکیه کې ورسره ناست ده هغه کسان دي چې هغوی خپل امتحان ورکړی، هغوی تل په افغانستان کې وینې بهولې دي، هغوی د افغانستان لپاره هېڅکله مفید نه دي. نو موږ نه غواړو چې داسې یو بل جنګ په افغانستان باندې وتپلی شي او دوستم کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې جنګ ته لمنه پراخه کړي او یو ځل بیا قومي جنګونه رامنځته کړي. نو دغه جرګه چې ده او د امریکا دغه کړنې چې دي دا به یو ډېره خرابه پایله ولري د افغانانو لپاره. نو هیله مو دا ده چې د افغانستان ټول ولس سره یو شي او تر څو وکولی شي له نوي دولت څخه د حمایت ترڅنګ د نوي دولت باید کوشش وکړي چې د افغانانو لپاره د افغانانو زړونه د ولس زړه ځان ته راولي تر څو وکولی شي د هغه دښمنانو شومې موخې له منځه یوسو. د یادونې وړ ده چې دا مهال د افغانستان د ثبات لپاره په نړیواله کچه بحثونه روان دي چې لا هم د اسلامي امارت د پیژندلو لپاره هیڅ هیواد زړه نه شي کړی او په خبره اسلامي امارت دی په کور دننه مشروعیت پیدا کړي چې نړیوال هم ومني. بدخشان کې د مقاومت جبهې 4 غړي وژل شوي دي. بدخشان کې امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ د دغه ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د مقاومت جبهې 4 غړي وژل شوي دي. د باختر دولتي خبري اژانس د خبر له مخې چې د عملیاتو پر مهال د مقاومت جبهې یو پټنځای هم ویجاړ شوی دی. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس
معز الدین احمدي د دغه خبر په تایید ویلي چې په دغه عملیاتو کې د دوی هوایي ځواک قمندانان هم شامل دي. د مقاومت جبهې تر اوسه د دې ادعا په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د کارونو د اسانتیاو په خاطر یو شمېر وزارتونو له یو بل سره تړونونه لاسلیک کړل. د اسلامي امارت د ځینو وزارتونو مسؤلینو د کارونو د اسانتیاو او لا ښه والي لپاره له یو بل سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. همدارنګه د وزارتونو مسؤلینو په اروپا میشتو افغانانو غږ وکړ چې خپل هیواد ته د راوګرځیا له اسلامي امارت سره د اوږه په اوږه کار وکړي. د اسلامي امارت د وزارتونو سرپرست وزیرانو او مسؤلینو د کارونو د لاښوالي او ژر کېدو لپاره به په وزارتونو کې ټیمونه رامنځته کړي ترڅو د خلکو غوښتنو ته ژر رسیدګي وشي او کارونه په ښه توګه ترسره شي. په یاده غونډه کې د مهاجرینو سرپرست وزیر، د لوړو زده کړو وزیر، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره او همدارنګه د اداري اصلاحاتو ملکي ادارې شاملې وي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویل له زده کړو پرته هیواد پرمختګ نشي کولی او ډاډ یې ورکړ چې لوړې زده کړې به معیاري کړي او هیواد به له سیالانو سره سیال کړي. چې موږ وکولی شو چې دغه خپل ملک آباد شي، خپل ملک خودکفا شي او دغه ملک د دنیا د نورو ملکونو سره همسیال دا وګرځي. افغانان علمي کدرونه چې په خارج کې دي هغوی ته موږ دا وعده ورکړو، ورته وینا هم کړې ده چې موږ تاسو ته د ښه خدمت زمینه سازي کوو. راشي افغانستان زموږ او ستاسې کور دی، حق را باندې لري، د دې ملت مصرف در باندې شوی، راشي دې وطن ته موږ د خدمت زمینه سازي درته کوو. هم مهاله د کډوالو چارو وزارت سرپرست وزیر ټینګار وکړ چې افغانستان اوس مهال ځوان کدرونو ته اړتیا لري او په اروپا میشتو افغانانو یې غږ وکړ چې هیواد ته دې راشي او ستونزې دې د خبرو له لارې حل کړي. دوی باید راشي افغانان سره لاس یو کړي، وحدت راولي او دلته موږ دوی ټول باید په یوه دسترخوان په یوه میز باندې که د تنظیم والا دي، که د قوم والا دي، که سیاسیون دي، کارتون دي، باید راشي او دلته موږ سره په ورورۍ باندې هره مسله چې وي د الله او د الله د کتاب په مخ باندې موږ دوی کینو، د هره مسلې دپاره انشاءالله موږ لاره لرو او موږ ورسره حل کوو. په ورته وخت کې ځینې نور بیا وایي له ټیمونو رامنځته کېدو یې موخه د کارونو ژر کول، اسانتیاوې رامنځته کول، شکایتونه اوریدل او همدارنګه د وخت سپما کول دي. خلکو ته اساني جوړه سي، د وخت سپما وسي، وخت ضایع نه سي، شفافیت رامنځته سي په کارو کې او همداراز د اداري چارو کې چټکتیا ورسره راسي. و در ادارات تعلیمات تکنیکی و وزارت محترم تحصیلات عالی تفاهمنامه ها امروز امضا شد که عملا تیم‌های اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی بخیر اونجا تشریف میبره و با اداراتی که نام بردم خدمتتان تیم مشترک شکل گرفته اونجا که پروسه های مغلقی که هم به مراجعین مشکل هست و یک مراجعینی که از ولایات تشریف میاره به ماها زمان میبره تا کارش اینجا انجام میشه و در این حال پروسه هایی که مراجعین محور است و فسادزا هست، وقت را میبره، زمان را میبره، از لحاظ مالی هزینه بیشتر نیاز داره. او پروسه ها را تیمای مسلکی و کارشناسای ما با ادارات مختلف رویش کار میکنه، شناسایی میکنه. دا په داسې حال کې ده چې څه وخت وړاندې خلکو له دې امله شکایت وکړ چې په دولتي ادارو وزارتونو کې د دوی کارونه ژر نه کیږي او ډیر وخت نیسي، خو اسلامي امارت نن ډاډ ورکړ چې کارونه به له دې وروسته په خپل وخت کیږي. ایران او تاجکستان د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ایران او تاجکستان ولسمشرانو په سیمه کې د روان وضعیت ترڅنګ د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. سرچینه وایي په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي او ځینې تحولات یې اندېښمنونکي بللي، خو ټینګار کوي چې د دغه هیواد له ثبات او سولې سره به مرسته کوي. دوی همداراز ویلي چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت اړتیا ده څو ټول قومونه پکې ځان وویني او د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي. ایران او تاجکستان تر دې وړاندې هم د افغان حکومت په اړه دغه ډول نظر ورکړی دی، خو افغان چارواکي وایي چې حکومت ټول شموله دی او ټول قومونه پکې حضور لري. ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت ارزولو په موخه یو افغان پلاوی دغه هیواد ته ځي. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال په تازه څرګندونې کې ویلي
چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له چارواکو سره یې کتلي دي. د ده په خبره په دې لیدنه کې د ګڼو مسایلو ترڅنګ په ایران کې د کډوالو پر اوسني وضعیت خبرې شوي دي او پر دې هوکړه شوي چې افغان پلاوی به د کډوالو وضعیت د ارزولو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. داسې مهال ایران ته د افغان پلاوي د سفر خبر ورکول کیږي چې دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره خورا ناوړه چلن کیږي او هره ورځ سلګونه افغان کډوال په جبر او زور له دغه هیواده ایستل کیږي. د بشري مرستو په دوام 22 میلیونه امریکایي ډالر بسته کابل ته راورسېده. د اسلامي امارت په مشرۍ د افغانستان بانک د بشري مرستو په دوام کابل ته د یو اندازه نغدو پیسو له رارسېدو خبر ورکوي. شنونکي بیا له نړۍ څخه د بشري مرستو د ډېرېدو غوښتنه کوي او وایي چې دا مرستې د افغانانو لپاره کافي نه دي. د افغانستان بانک له لوري رسنیو ته په استول شوي خبرپاڼه کې ویل شوي له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام 22 میلیونه امریکایي ډالر نغدي پیسې کابل ته راورسېدې. د افغانستان بانک د معلوماتو پر بنسټ له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نغدو پیسو د مرستو له پیل راهیسې دا 29مه جوپه نغدي مرسته ده چې کابل ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک ویلي چې یاد بانک له ټولو بانکونو سره د ښو بانکي اړیکو د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. شنونکي بیا له نړۍ څخه د بشري مرستو د ډېرېدو غوښتنې کوي او وایي چې دا مرستې د افغانانو لپاره کافي نه دي. دوی د دغه مرستو د سم مدیریت غوښتنه هم کوي. بشري ناورین د هجوم او هغه په ارتباط باندې دا پیسې ډېرې کمې دي ولې په هر صورت تر نن پورې ډېرې موثرې تمامې شوې او دا لړۍ نور هم دوام لري او زموږ ټولو غوښتنه دا ده چې دا بشري مرستې باید افغانستان ته لږ راډېرې شي. نو دومه خبره د دې د پیسو د مصرف خبره ده چې په دې کې ډېره مهمه ده چې باید د اداري مصارفو نه جلوګیري وشي او دا ټیټ راشي. ملګرو ملتونو د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ په ګډه دا لګول شوی وای نو دغه د ضایعاتو مخنیوی به یې وای. ځینې نور شنونکي بیا وایي چې یوازې بشري مرستې د افغانانو ستونزې نشي حل کولی، باید بنیادي او ستراتیژیکو کارونو ته اولویت ورکړل شي. واقعیت دا دی چې د افغانستان 15 میلیونه نفوس ته په کتو سره او د افغانستان د فقر هغه ډېرې لوړې کچې ته په کتو سره دغه ډول مرستې یوازې د لنډ مهال لپاره ګټورې دي او د یو کم شمېر وګړو لپاره ګټورې دي او د هغو درد دوا کولی شي. واقعیت دا دی چې د اوږد مهال لپاره دا ښه حل لاره نه دی. بهتره دا دی چې د افغانستان د وګړو لپاره په دایمي حل لارو باندې کار وشي، د فابریکې په جوړولو باندې کار وشي، د یو داسې نظام په جوړولو باندې کار وشي چې وکولی شي اکثریت وګړو ته د هغو د اقتصادي ستونزو په حل کې کومک وکړي. دوی داسې مهال د څرګندونې کوي چې ځینې نړیوالو سازمانونو او مؤسساتو په افغانستان کې د لوړې کچې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران د پیښېدو خبر ورکړی دی. امریکایي ځواکونو د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. د امریکا دفاع وزیر لوید ایسټن ویلي ځواکونو یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې ده. ایسټن دا څرګندونې تېره شپه د افغانستان په 20 کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي شویو امریکایي سرتیرو په یاد غونډه کې کړي. امریکایي ځواکونه له شاوخوا 20 کلن حضور وروسته د تېر کال اګست میاشتې په وروستۍ نیټه له افغانستان څخه په بشپړ ډول وتل. امریکایي چارواکي وایي چې په دې جګړه کې 2461 سرتیري وژل شوي او په سرګونه نور مرګوني ټپیان شول. د امریکا پر متحده ایالتونو تور پورې کیږي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ډیموکراسۍ د پلیتابه په نوم جګړې پیل کړي او په داسې حال کې د بیان د ازادۍ شعارونه زمزمه کوي غواړي پر ټوله نړۍ خپل اصول پلي کړي. ننګرهار کې د پکول جوړونې ګڼ شمېر کارخونې د بازار د نشتون له امله ولاړې شوي چې دې سره زیات کسان بیکاره شوي. دوی د کارخونو تړل د هیواد د روان سیاسي وضعیت یادوي چې په وینا د دوی بازار یې کمرنګه کړی دی.
دوی وایي چې مشتریان یې اوس کم دي او یوازې د ګوتو په شمیر خلک اخلي چې د دې سره ان ځینو خو د پکول جوړولو استادان رخصت کړي دي. دوی له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د مالیې په برخه کې د ورسره همکاري وکړي ځکه چې په وانا یې کارونه یې نشته. په ننګرهار کې دا د پکول پلورونکو هټۍ دي چې د کلونو راپدې خوا په ننګرهار کې فعالیت کوي. هټۍوال وایي چې په هیواد کې روان سیاسي وضعیت د دوی پر کارونو تاثیر کړی او بازارونه یې کمرنګه شوي. دوی غوښتنه کوي چې شته نظام د خلکو ته د کار زمینه برابره کړي ترڅو په هیواد کې د بیکارۍ مخه ونیول شي. د تحول نه وړاندې خو بازارونه ډېر ښه دا خو واضح خبره ده چې بازارونه ډېر ښه خو اوس وخت کې بازارونه ډېر خراب شوي دي. تقریبا داسې وایي چې 50% بازارونه خراب دي. خارج ته هم خلک لګي لکه سعودي کې د پکولونه ډېر استعمالیږي. خلک وړي افغانان اوسېږي په امریکا او جرمني کوم هېوادونو کوم ځای کې چې افغانان اوسېږي نو د پکول تقاضا حتما زموږ خلک کوي. وټساپ کې میسجونه کوي همداسې خلک رالیږي. نو پخوا چې کوم موږ سره خپله ما سره 15-14 کاریګرو اوس هغه کاریګر د 15-14 سره موږ 4-15 راوستي دي کم شوي دي. کارونه دلته مخ په وړاندې نه ځي آمدن نشته دی نو موږ کاریګر هم کم کړي دي. په ورته وخت کې بیا کارګر چې په ځینو هټیو کې په پکول جوړونه بوخت دي په وینا یې خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې. دوی وایي چې ټول هغه سرمایه‌دار دي په هیواد دننه سرمایه ګزاري وکړي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. اوس په دې ډېر خوشحاله یم چې خپل وطن کې کسب و کار او یو د زمینه هم برابر ده د کاروبار. غوښتنه مو دا ده چې د هیواد دننه پانګونه وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابر او دلته ډېر خوشحاله یم ځکه چې په داسې حالاتو کې په خپل وطن کې شکر وباسو چې د زمینه موږ ته برابر شوی د کار چې موږ کار وکړو. دی کې د سرمایه‌دارانو زموږ دا غوښتنه چې خپل هیواد کې دلته موږ ته د کار زمینه نور ملګرو ته برابر کړي چې د بار تګ نه مني. هڅه مو وکړه چې د مسؤلینو نظر له ځان سره ولرو خو بریالي نه شو. د اسلامي امارت څخه د پاسه نه هم میاشتې تېرېږي چې لا هم د نړیوالو له لورې په رسمیت نه دي پېژندل شوي چې دغې چارې نه یوازې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره زیانمنې دي بلکې پر کورنۍ اقتصاد هم پوره منفي اغېز پروت دی. میرویس انتظار ژوندون راډیو تلویزیون ننګرهار. د ارګون او برمل ولسوالیو ترمنځ سړک دې ورغول شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې د سروبي او انګور انډې ترمنځ لویه لار چې د ورځې ورباندې سلګونه واړه او بار وړونکي موټر تګ راتګ کوي د بارانونو پر مهال ورباندې تګ ستونزمن دی. خو د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د دې لارې د لویو او وړو پلچکونو د رغونې په موخه یې کار پیل کړی دی. دغه لویه لاره چې د پکتیکا له ورګون سروبي شکین او برمل ولسوالیو څخه تیریږي او له ګاونډي هیواد پاکستان سره نښلي چې خلک یې د خرابېدو نه شکایت کوي او د رغولو غوښتنه یې کوي. د دې سیمې اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې یاده لار د سروبي ولسوالۍ اړوند د پاڼو سپیدار او رباط په سیمو کې په تیرو کلونو کې د بارانونو له امله سخته خرابه شوې او د 1 ساعت مزل 3 ساعتونو ته رسېدلی. کله باران نه وسي دا لارې موټرې ولاړې سره اته خلک ټول مسافر ډېر تکلیف سره او د موږ خاص خلک د موږ منطقې وال هغه هم ډېر سره تکلیف دي. خلک دومره په مشکل کې دي چې یو مریض چاته ورشي په 4 غنټې کې د کلي نه مې سلاقت نشي بیا دغه جامپونه وګوره د سړک وګوره ته د خپل مثال پته لګي. د پکتیکا د ټولګټو چارو رئیس مولوي عادل وایي چې د امارت پر راتلو سره په دې ولایت کې د 10 میلیونو افغانیو په ارزښت لوی او واړه پلچکونه او ډېرې لارې جغل اندازې کړي او د دې لارې جوړېدو ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د 10 میلیونو افغانیو په ارزښت موږ بعضې پلونه پلچکونه او بعضې لویې لارې جغل زده کړي دي. انشاءالله دا لړۍ به روانه وي او دا د خلکو مشکلات به انشاءالله حل کړي. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې د پکتیکا د وړمو یوازې خوا تر ولسوالیو اوسیدونکو هم یادو ولسوالیو ته د ورغځېدلو لویو لارو د جوړېدو غوښتنه کړې وه. رحیم خان خوشحال ژوندون راډیو تلویزیون پکتیکا. هلمند کې د غنمو له قاچاق مخنیوی شوی. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست وایي د دې ولایت د واشیر ولسوالۍ کمپنۍ سیمه کې د هلمند هرات پر لویه لار هغه 50 عادي بار وړونکي موټر نیول شوي چې غوښتل یې پاکستان ته غنم قاچاق کړي. د یو بل خبر له مخې د هلمند امنیتي ځواکونو هغه کسان نیولي چې غوښتل یې یوه اندازه وسپنه او مس له هېواده بهر قاچاق کړي.
تورخم کې 10 کړۍ ماینونه نیول شوي دي. د ننګرهار استخباراتو ریاست وایي تورخم ښارګوټي کې 10 کړۍ ماینونه نیولې دي. د معلوماتو له مخې دا ماینونه د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره هیواد ته راوړل شوي وو. همدارنګه سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ځینو وسلو او پوځي تجهیزاتو د قاچاق مخنیوی هم کړی دی. د ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی رب سپارم.